صالح د پاکستان پوځ ته په قهر وایي چې غوښتنې مو لوی او خوله مو وړه ده. سلام او ښې چارې د افغان پلس چینل مینوال ته ښه راغلاست وایم. د خبریال ویبپاڼې د ریپورټ له مخې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا پر پاکستان او د دې هیواد پر دوه مخي پوځ باندې کلک ګزارونه کړي او د محسن داوړ د وروستیو څرګندونو تود هرکلی یې کړی دی. نوموړي د پاکستان د قومي اسامبلې د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ څخه مننه کړې چې د حق پلوي او د باطل خلاف دریدنه یې کړې ده. صالح زیاته کړې چې د پاکستان پوځ د افغانستان د تیرولو اراده لري، خو خوله یې ډېره وړه ده. د نوموړي له اشارې داسې معلومېده چې د هېواد د روانې جګړې پوره ملاتړ کوي. ښاغلي صالح دا هم ویلي چې پاکستان طالبانو ته د افغانستان په جګړه کې مستقیمه لارښوونه کوي. ښاغلي صالح طالبانو ته د خپلو دښمنانو خطاب کړی او زیاته کړې ده چې هغوی به تباه کړي او له منځه به یې یوسي. ده سوال کړی چې طالبان څوک دي، چیرته دي او کوم ځای کې روزل کیږي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال وویل طالبان 3 ډلې دي او اصلي طالبان هغه دي چې د پاکستان پوځ یې روزي. امرالله صالح تل د پاکستان او طالبانو ضد موقف نیولی چې د ولسي جرګې له غبرګون سره مخ شوی او ویلي دي چې صالح دې د فیسبوک پر ځای عملي کار وکړي. ستاسو د لیدونکو په نظر د صالح دغه ډول موقف څه پایلې لرودلی شي؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.